دا د چې دی د استغفار دی د ډیر استغفار کی الله به رزق پراخ کی، الله به قرضی ختم کی، الله به غربت ختم کی چې کم سړی استغفار ډیر وای نو چې موقع ملاویږي استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیه، بس استغفر الله تعالی ربی من کل ذنب، الله زب بخنه غواړم او توبه وباسم. نو چې کم سړی استغفار ډیر وی الله به د رزق پراخ کی. دا نه منلو خبره ده چې سړی استغفار ډیر وی او د دې رزق تنګي او د دې په رزق کې تنګي، نو بار بار د ورځې موقع میلاویږي ډیر وی خک ډیر نشو ویلې نو کم از کم دا سل پیری خو چې د ورځې خامخا سړی وای 1500 دی وای خو چې نشي ویلې نو سل پیری خو خامخا دې سره الله رزق فراخ کوي. دویم هغه لیکلي دی یو سړی باندې قرضه د رزق تنگ دی، نو دویمه نسخه هغه دا لیکلي چې دی د درود شریف ډیر وای چې کم سړی درود شریف ډیر وای دی به نه غریب کیږي، دی به نه غریب کیږي چې کم سړی درود شریف ډیر وای د رزق فراخ. وګورئ پټرای په لګوکای خلق وزمایل ازمودا خلق پټرایانی وکړلې چې کم سړی درود شریف ډیر وای د رزق فراخ دی به الله نه غریب کوي، د لاس په همیشه ورکون کې وي، د لاس په اغستون کې نه جوړیږي چې کم سړی درود شریف ډیر وای. هر درود چې وای کم درته آسان یو کم ډیر ویلې شي. بهر صورت وصلی الله علی النبی الامی دا ډیر مختصر دی، نو د درود شریف ورد ډیر کوي الله بم غریبی ختم کیو، الله بم مالدار کی، الله بم مالدار کی. او چې کم سړی ډیر قرضداري وي او قرضونو کې گیر دی، کاروبار بند دی، علماء وی دی ماسخوتن د مانزه نه پس په پابندۍ سره 1500 پیری درود شریف شروع کی، قرضونه او کاروبارونه هر سبای قرضونه به ختم شي او کاروبار به کوله وشي. الله به چری نه غریب کی چې کم سړی درود شریف ډیر وای. یو هغه دا وجلی کلی چې دام د رزق د پراخۍ د پاره چې دی سړی باندې به غربت ناراضي چې کم بنده درود شریف وای کنی شوروی کئی درود شریف وائے غربت پا نرازی انشاءاللہ ہمیشہ بدے مالدار ہے. بل علماء اغلی کلی دی وی چی کم سڑے حجون او عمرے سیوا کی دے بن غریب کی. من خوایو چی که حج او عمرے لزم جو ٹولی پیسے با پا دیو لیکن بیا بسکو چی کم سڑے حجون او عمرے دیر کی دے بن غریب کی، یعنی کلی پا دبا اللہ مالداری راو دی با اللہ نور مالداری چی حج لڈیر زی و عمرو لڈیر زی، دی با اللہ نور مالداری و نور مالداری با پی اللہ راولی. بلا وجہ لکلی دا سبب لکلی دی دا رزق دا پراخی دا پارا چیوی کل سڑے پا درستخوان ناسی و ڈوڑی خوری و پا دی درستخوان باندی دا وارد وارد بوچڑی پاتیش چی دا دی رالی و دا خوری یو بده الله غریب کینا او بل بده د حافظه مضبوطی د نه بیر ناراضی. نن سبا زنانو ته څومره د ییرو مسله ده، ییر دیرانه ییر شورانه چې دقه د درستخوان د بوچړی رالی او خوري، یو به الله غریب کینا او بل به الله حافظه مضبوطه کی. د دې سړی حافظه به مضبوطی د نه بیر ناراضی چې دغه بوچړی خوري چې کم پا دی درستخوان باندې پاتی کیگی و دی با نغریب کی. نن سبا د غربت غٹ وجہ چه دا اغا دا رزق بی قدری دا بوچڑی خوالا سکے چه لوخو کی با ڈوڑای پاتی شی و اغا با پا ناوگو کی پلارو کی بئی پا اغی ناوگو کی چاگے کی با دا پلشون او دا اصل خانو اوبا بئی او دا ارکور نچی اوبرا بئیگی پا نالو کی پا کی چاول را روانی د ډوډو هغه بوچړي پکې را روان وي، په دې پسې غربت را روان دی او نیستی پسې را روان چې دی د رزق بې قدري کی. دا د رزق بې قدري ده. دا بوچړي چې په درستخوان پاتې شي په خپله هم خورئ او بچو ته م وایه دا بوچړي روچتوه دا خورئ
پدې الله د بنده رزق سیوا کوي. دا بنده به نه غریب کیږي. تاسو به لیدلي ډېر مالدار به هم داسې لیدلي چې اچانک غریبانان شي، ډېره نیستي پرې راشي، دا دوی د رزق بې قدري وکړي. هسې دا درستخانونه داسې نولي په غولي کې او برنډو کې هر ځای ورکره کور کې بوچړي پراته وي، دا د رزق بې قدري وکړي نه الله ترېنه هغه رزق والي. او بله وجه یې لیکلې ده د رزق د پراخۍ دپاره او د مالدارۍ دپاره چې وی کم سړی نفلي صدقې ډېرې ورکوي. صدقه چې کم سړی ورکوي دی به الله نه غریب کوي. کم لاس چې په صدقه عادت شو چې دی صدقه ورکوي، دې کس سره به الله هر ټیم پیسې ساتي او دی به یې بل نه ورکوي. الله به دې داسې حالت ته نه پاتې کوي چې دله به یې بل ورکوي. نه، ورکوونکی لاس الله اغستونکی نه جوړوي. چې کم سړی نفلي صدقات ورکوي، زکاتونه نه، زکات خو پتا د الله حق دی، خو به ته ورکوي چې ور دې که نه هغې کې پتا ثواب دې ونه ګټو چې الله به اجر درکړي. خطا فرض ادا که د ګناه نه خلاص شولې. نو مونږ چې زکات ورکو نو لوی کارو مونږ وایو چې وکړو چېرته، او ټول کلي کې مشهوره کو زکات ورکومه. زکات په ورکوي که نه دې ورکو نو الله به دې نیسي. دا مال نه به دې مار جوړ شوی دی، وښکو ته به دې نښتې خوري به دې. زکات خو چې ورکړي نو صرف ذمه دې خلاصه شوله. د زکات نه علاوه نورې نفلي صدقې چې څوک کوي نو وی الله به دا سړی مالدار کړي او همیشه به دې ورکوونکی جوړ شي. چې کم سړی سخي دی به الله نه غریب کوي. حدیث مبارک کې راځي دا سخاوت چې دی سخیتوب دا په جنت کې یوه ونه ده. نو چې کم او دنیا ته یې څانګې راغلي دي، نو کم سړی چې سخي وي نو د هغې سخاوت د ونې یوه څانګه نیولې ده. چې هغه څانګه یې ونیوله نو هغه ونه په کوم ځای کې ده؟ په جنت کې. نو دی به جنت ته ځي. سخي سړی الله ته نږدې دی، مخلوق ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی. او بخیل سړی د مخلوق نه لرې دی، د الله نه لرې دی او د جنت نم لرې دی او دوزخ ته نږدې دی. سخي سړی نو چې کم دا بخیل سړی نو چې کم سړی صدقه ډېره ورکوي الله به دې نه غریب کوي. الله به د باندې مالداري راولي او همیشه به د لاس ورکوونکی وي. دا به اغستونکی کیږي نه چې کله دې نفلي صدقې ورکوي. دا ډېر ښه صفت دی، دا ځان کې پیدا کو. غریب کیږي به نه دا بنده چې کله دې نفلي صدقات ورکوي. دا 15 وجې لیکلي دي د مالدارۍ او د غربت د ختمولو دپاره. نو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راته نصیحت کو نو ماته وی علیک بتقوى الله، بس تقوا اختیار کړه، الله نه یریږه. قلت ما ورته وی د الله حبیب زدنی، نور راته پسې لږ سیوا وکړه، نور نصیحت راته وکړه. وی نبی علیہ السلام راته وی چې علیک بتلاوت القرآن، یو د الله نه یریږه او یو د قرآن تلاوت شروع کړه. فإنه د قرآن تلاوت شروع کړه فإنه نور لک فی الارض وزخر لک فی السماء. د الله نه یریږه. ما ورته وی چې نور نصیحت راته وکړه، نو وی چې د قرآن تلاوت کوه. دا په ځمکه کې نور دی او په اسمان کې ذخیره ده. ځمکه کې نور دی، مخې ته به دې رڼی چې د قرآن تلاوت کوي، مخ به دې روښانه، قبیله به دې روښانه، د قرآن تلاوت کوه. د قرآن تلاوت کوه، دا په ځمکه کې نور دی او په آخرت کې به دې ذخیره جوړه شي. وزخر لک فی السماء، د آخرت دپاره دا لویه سرمایه ده، دا لویه ذخیره ده چې د قرآن تلاوت کوي او دا جمع کیږي. مونږ باندې کلونه تیر شي، روح کال تیر شي، مونږ قرآن ختم کو په ناظره. قرآن کال یو روجه راشي او بل راشي او مونږ پکې چرته قرآن ختم نه کو. نو نبی علیہ السلام راته وی چې د قرآن تلاوت کو. ما د نبی علیہ السلام نه تپوس کو چې د الله حبیب د آسمانی